بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو آی ټي فیسبوک پیج او چینل ته ښه راغلاست. ګران لیدونکو، راځو په مایکروسافټ ورډ کې په ټیبل کې پاتې برخې وایو. د تاریخ فرقاست کړو. انسرټ کې مو ټیبل کې په لیاوټ منیو کې دغه برخه ویلي. راځو نن وایو سیل سایز باندې خبرې کوو چې سیل سایز څه شی ده. سیل سایز ډېر مهم ده په وورډ پروګرام کې. لومړی موږ سیل سایز لرو. کله چې تاسو ټیبل کې کلیک کوئ تاسو به د لیاوټ منیو خلاص شي. لومړی موږ لرو اوټوفیټ کنټینټ ده. کنټینټ دغه ټکسټ ویل کېږي. که چېرته غواړئ چې ستاسو خپلې سیلز ټیبل د ټکسټ مطابق باندې یو شان وي، یعنې لیکې دا فاصله چې ده موجوده ده د ریموو سره سم کړي. که غواړئ دا ریموو کړئ موږ په اوټوفیټ کنټینټ باندې کلیک کوو. کله چې تاسو باندې کلیک کړئ تاسو به د بې ځایه فاصله پاکړي. یوازې په دې خط مطابق باندې کنټینټ جوړ کړي. بل موږ لرو اوټوفیټ وینډو ده. که چېرته غواړئ چې دا ټیبل د مرج سره متعلق ولرئ، د وینډو مطابق یې ولرئ، موږ له اوټوفیټ وینډو څخه کلیک کوو. کله چې دې باندې تاسو کلیک کړئ دا به تاسو ته د مرج او د صفحې په سایز درکوي. دې کې درېیم موږ لرو اوټوفیټ کالمېټ ده. صحیح ده، کالمېټ ده. که چېرته تاسو پام وکړئ هلته مثال په نظر راځم بعضې معلومات لیکمه. مثال په توګه تاسو دلته چې معلومات لیکئ یو جمله لیکو. Kabul is the capital of Afghanistan. دې کې موږ د اوټوفیټ کالمېټ کلیک ده. صحیح ده. اوس دې کې دا کلیک ده معلوماتو لیکنه ته دلته یې کلیک ده. بس شاید ستاسو په کمپیوټر کې دا سلیکټ نه وي. که چېرې موږ معلومات پکې لیکو نو دا به سیده دې خواته راځي. دا سیلز په ځان سره خرابوي. کله چې تاسو ډېرې جملې ولرئ یا معلومات ولرئ، مثلا بعضې ټکسټ اډ کومه خو د ما سره تایر کلیک کړه. شاید ستاسو په کمپیوټر کې نه وي. کله چې تاسو ټکسټ لیکئ نو ستاسو ټکسټ به عموما دا شی راځي، دا شی به راځي. خو که چېرته دا سلیکټ وي اوټوفیټ فکس کالمېټ ده نو دا چې کله تاسو ټکسټ لیکئ دا خانې به نه خرابوي. یوازې خط به تاسو کله لکه دا شی به راځي پوینټ. لکه تاسو چې لیټر ویلی بې لیټر څخه به دا شی خپله خط راښکته کېږي. دا خانې به ځان سره نه خرابوي. تاسو کولی شئ د سیلز هیټ او ویټ د جنه هم کم کړئ. عرض او طول مثال په توګه دا خط یو ټول خط دی لږ غټه وي، په داسې شکل سره دې غټه وي او دا یې هم لږ عرض لږ غټ وي. صحیح ده. تاسو کولی شئ د جنه کم او زیات کړئ هر څومره تاسو غواړئ. بل دی موږ ډسټریبیوټ لرو. ډسټریبیوټ موږ دې لپاره استعمالوو کله چې موږ غواړو چې روګانې کله لرو نو دا په یو سایز باندې جوړه کړئ. روګانې ډسټریبیوټ کړئ. دغه تشه ته رو وایي. کله چې تاسو مثال په توګه ځان لږ غټومه لږ یې عرض ورکړم، لږ عرض ورته ورکړمه او لږ یې سایز دا شی غټومه. کله چې تاسو باندې کلیک کړئ ډسټریبیوټ رو نو دا روګانې به منظمې کړي درته. صحیح ده. منظمې کړي. دا اوس رو سوې. صحیح ده. او که چېرته غواړئ کالمونه منظم کړئ یو شانې کړئ نو دا کالم واټ ده، دا هم واټ ده، دا دواړه متوسط یو شی دي. نو د دې لپاره موږ ډسټریبیوټ کالم باندې کلیک کوو. کله چې تاسو دې باندې کلیک کړئ نو کالمونه به تاسو ته په یوه اندازه باندې راغلي. دې کې انشاءالله مشکل نه وي. بل موږ الاینمنټ ته برخه لرو. الاینمنټ که چېرته غواړئ تاسو یو فکر کړی د مکاتبو شوقي چې موږ ورته وایو په دې شاګردانو نمرې چې پکې بعد له امتحانو څخه له معلمینو سره نو موږ دغه ټکسټ څخه دلته زیات استفاده کوو یا هم په ټکسټ اکشن کې ورکوي. لومړی موږ لرو دا ټکسټ ډایرکشن ده، الاینمنټ ده. تاسو غواړئ چې ټکسټ ته ډیزاین ورکړئ د ځینې هم تاسو کولی شئ دا په هم مینو کې هم تقریبا په دغه برخو کې ویلی تاسو کولی شئ په دغه برخو کې هلته ټکسټ ته پوزیشن ورکړئ چې کوم چې تاسو غواړئ ټکسټ خپل ولرئ. صحیح ده. بل موږ ټکسټ ډایرکشن ده. تاسو دې کې کولی شئ له مختلفو ډایرکشنو څخه کار واخلئ. هر څومره تاسو انتخابولی شئ نو تاسو ته ټکسټ ډایرکشن درکوي. صحیح ده. بل موږ سیل مارجین لرو. صحیح ده. سیل مارجین که فکر مو کړی موږ پیج مارجین درلودو مخکې په پرنټ ساحه کې دلته اوس موږ لرو سیل مارجین ده.
پیج مارجن چې مونږ ویلې دغه سهو ته مارجن ویل کېده صحیح ده. اوس مونږ سیل مارجن درو. تاسو ته وایي چې په دې خانه کې دغه خان نوم لیکلی ده دا په اتفاق بارډرو سره څومره سیل ولري یعنې څومره مسافه مارج ولري. نو مونږ دې باندې کلیک کوو. کله چې تاسو دې باندې کلیک کوئ تاسو ته وایي چې له پاس څخه څومره غواړئ چې دا مارجن ولري. پاس څخه د ټیکس نه د ټیکس څخه تر پاس د بارډر پورې څومره غواړئ چې دا فاصله ولري. زه تر مثال توګه د دې مثال دا د یو وي او له لاندې خوا څومره ولري. مثال توګه زه چې دا د 0.5 وي 0.5 وي او له لیفټ څخه چې څومره وي زه هم دا یو ورکوم له لیفټ څخه دې وي رایټ بیخي ورکوم. کله چې تاسو دې باندې کلیک کړئ دې خانه که تاسو پام وکړئ دا موږ ته یوه فاصله واخلي. البته دا ټول واخیسته دا کنټرول زیډ کوم دا بېرته دې باندې کلیک کوم. دې باندې تاسو ته انتخاب ورکولی شئ. دا موږ بیخي زیات ورکوو 0.5 ورکوئ صحیح څو 0.5 او لیفټ کې مثال توګه 0.6 وي صحیح ده. دې باندې زه کلیک کوم. کله دې باندې تاسو کلیک کړئ دې خانو سایز به تاسو سره غټ شي. دې ځای تاسو کولی شئ غټ او وړوکی یې کړئ. ښه دې کې به موږ لرو ډیفالټ سپیسینګ ده. که چېرته غواړئ چې سیل سره سیلونو دغه ځای کې هر سیل سره بېل سپیس ولرئ نو دا سیلونه سره یو ځای دي. که غواړئ چې همدې سیلو ته هم سپیس ورکړئ نو تاسو له دې ډیفالټ سپیس څخه کلیک کوئ. کله دا به موږ آن کړو دې ځای باندې تاسو همدغه مسافه پرېږدو او اوکې باندې کلیک کوو صحیح ده. دې ته به ځان سره اوس یو رقم مسافه ولري. دا به اوس وړه سړي کله دا رانږدې کړئ ته وګورئ مسافه لري. که چیرې غواړئ داسې مسافه یې زیاته کړئ همدې ځای کې به تاسو راسئ سیل مارجن باندې به کلیک کړئ دغلته به ورته 0.5 ده نو 0.5 ته ده صحیح ده 0.5 یا 0.5 فکر کوم زیاته راسي درې وکړو دا موږ په داسې شکل راسي. تاسو کولی شئ له دغو خانو څخه استفاده وکړئ. تاسو کولی شئ دغسې دې هم تاسو کولی شئ ټیبل وړوکی او غټ کړئ صحیح ده. خپل سایز باندې تاسو کولی شئ غټ او وړوکی کړئ. دا بېرته لومړي حالت ته راولم. دا د لومړۍ برخه شوه صحیح ده. بل موږ لرو سارټ لرو. لومړی سارټ خو موږ په هم ویلې دغه سارټ موږ درلودو چې دا د نومونو لپاره استعمالوو خو دغه سارټ موږ د ټیبل لپاره استعمالوو صحیح ده. ټیبل لپاره کله تاسو ټیبل کې نومونه ولرئ مثال توګه زه ځانته نومونه ورکړم همداسې نومونه ورکړم ته مثال په توګه ولي هغه ته هم ورکړم جبه صحیح ده. نومونه تاسو کولی شئ هر څه په نمبر یې ورته ورسوئ. دلته نمبر یې ورکړم صحیح ده. دا نمبر شوي دا په لږ کم ورته. کله چې غواړئ چې دا نومونه A to Z کړئ صحیح ده A to Z یې کړئ منظم یې کړئ. کوم چې ته مو ویلې کار یو د پرته دا د ټیبل لپاره راغلی دا واده د نمبر لپاره راغلی یو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو باندې کلیک وکړئ دلته موږ څو کلمه لرو 1 2 3 4 صحیح ده. تاسو به دلته لیست راوکړئ چې تاسو کوم کلم سورټ کول غواړئ. موږ ورته چې موږ د نیم کلم سورټ کول غواړو صحیح ده. هلته به تاسو ته ټیکس راولي چې ټیکس دا نمبر دغه ټیکس صحیح ده خط ده ټیکس به تر انتخاب ده پرېږدي ورته او پاراګراف ده دا هم دا شی پرېږدي. دې باندې اسنډینګ کوئ که ډسنډینګ کوئ A to Z راولئ. که غواړئ چې A to Z یې کړئ نو له اسنډینګ څخه استفاده کوو. که چېرته غواړئ چې Z to A یې کړئ موږ بیا له ډسنډینګ څخه استفاده کوو. موږ لومړی راځو په اسنډینګ څخه استفاده کوو صحیح ده. کله چې تاسو یې باندې کلیک وکړئ موږ ته به لومړی هغه نومونه ولیکو چې له A څخه شروع شوي وي. دې کې د A نومونه هم څو ورچوم مثال توګه هغه ته راځم هغه د علي هم وکړم صحیح ده. د علي به دا ته راولم دغه ته دا به ته سلیکټ کړم اوریجنل کنټرول ایکس ته یې پیسټ کړم دلته به هم علي وکړو علي صحیح ده. کله چې تاسو سورټ باندې کلیک کړئ اسنډینګ باندې کلیک کړئ لومړی موږ ته هغه نومونه راولي موږ چې له A څخه شروع شي همداسې تر B C او تر Z پورې دا اسنډینګ برخه شوه. که چېرته غواړئ چې ډسنډینګ یې کړئ نو لومړی به هغه نومونه راولي چې له Z څخه شروع شوي همداسې یعنې سرچه به بې راولي. اوکې کلیک کوئ به ورته تاسو ته ډسنډینګ یې کړي صحیح ده ډسنډینګ دې کړي نو لومړی هغه نومونه راغله چې Z څخه شروع شوي وو هغې نومونه یې اخر ته راوستم یا د سورټ برخه شوه. دې کې تاسو کولی شئ د جین هم سایز کړئ
دویم برخه موږ لرو دې کې لومړی خو موږ ته د نیم خانه جوړه کړه. دویمه خانه کې موږ ورکوو مثال په توګه د نمرو خانه جوړول غواړو نو موږ په دې وینډوز باندې کلیک کوو. صحیح ده. هر کلم تاسو چې جوړ کړی وي نمره دلته راغلي. زه هم د دې ټیک خانه ورکومه. دلته موږ ته وایي چې تاسو پکې ترتیب بال غواړئ. موږ ورته وایو چې راځو نمبر ده ځکه په دې دویم کالم کې موږ نمبر لیکل ده. ټکسټ په لومړي کالم کې و. صحیح ده. دلته به دا سلیکټ کوئ. تاسو بیا دې ځای سلیکټ کوئ او راځو یې سینډینګ کوئ. صحیح ده. تاسو دې باندې چې کله کلیک کوئ صحیح ده تاسو به هغه لومړی هغه نمرې راولي سینډینګ کې په دې وخت کې سینډینګ کې هغه نمرې راولي. اوس سینډینګ او ډسینډینګ کې دلته د نمبرو کې راځو. دا خو لومړی د نومونه شوه چې A څخه تر Z سو. لومړی به هغه نومونه راته چې A څخه باندې شروع سوي او اخر ته به هغه نومونه پرېښودل چې کوم چې Z سره ختم کېدل یا Z برخه کې راښيي. اوس دې کې موږ نمبر لرو. اسنډینګ په نمبر کې اسنډینګ لومړی هغه نومونه راولي په اسنډینګ کې کوم چې کم وي. صحیح ده. په اسنډینګ کې لومړی هغه نومونه راځي کوم چې کم وي نمبر راځي کوم چې کمې وي او ډسنډینګ کې بیا هغه نمبر راځي کوم چې زیاتې وي. صحیح ده. اوس دا کله موږ وکړی دې کې زیاتې نمرې 90 دي. صحیح ده. بیا اتیا دي. اوس چې کله موږ ډسنډینګ کلیک وکړو موږ ته به لومړی دغه نمرې راولي. صحیح ده. کله چې تاسو کلیک کوئ ډسنډینګ باندې نمبر دی دا ولې نه ښیي کوم چې دا ولې کار نه کوي نمبر پراګرام ډسنډینګ داسې وینډوز نه دا ولې کار نه کوي نو لومړی به تاسو دغه نمرې راولي کوم چې په ښه هلته څه فکر مشکل و پکې ریکارډ مې څه وخت لپاره بند کړم. دلته موږ د اسنډینګ او ډسنډینګ کړی و. صحیح ده. دلته کله چې تاسو وکړئ راځئ په اسنډینګ او ډسنډینګ باندې کلیک وکړو. کله چې تاسو ډسنډینګ ورته وایي نو لومړی به هغه نمبر راسي اسنډینګ کې کومې چې کمې وي. صحیح ده. او بیا به هغه زیات نمبر راځي. کله چې تاسو باندې کلیک کړئ لومړی به څنګه صفحه کار کوي صحیح ده. نو کله چې تاسو ډسنډینګ باندې کلیک کوئ لومړی به هغه نمبر راسي کوم چې کم وي او په سنډینګ کې به هغه نمبر راځي کوم چې سنډینګ کې به کمې نمبر راځي او په ډسنډینګ کې به زیات نمبر راځي. کله چې تاسو ډسنډینګ باندې کلیک وکړئ تاسو به دغه نمبر درکوي زیات وکړئ دا سلیکټ کړئ نو دا به تاسو فرق ورکوئ. تاسو دې باندې کلیک کړئ تاسو به دا زیات نمبر درکوي. په ډسنډینګ کې به زیات نمبر درکوي لومړی او په سنډینګ کې به کم نمبر راځي. بیا دې ځای تاسو خپل بل کلم هم سلیکټ کړئ. فرض پر کلم یې تاسو سلیکټ کول غواړئ. بل دې کې موږ ریپیټ هیډر رول لرو. راځم مثال په دې یو نوې صفحه خلاصوم. دلته یو ټیبل اډ کول غواړم ځان سره. ټیبل اډ کوم دا چې دا خانې ولري. صحیح ده. ځان سره فایل کوم ټیبل چې 5 کلمه دي یو نیم سل روګانې دي ولري او شل روګانې دي ولري. تقریبا دا سره په 3 صفحو کې راغلی. صحیح ده. دلته زه اوس راځم لیکمه یو نیم خانه دې وي دویمه دې جاب خانه دې وي یعنې پروګرامونه ورکوم ډایرکټ او دا سیمبل ورکوم هم ورډ ورکوم دا هم ټوټل ورکوم. دویمه دې هیډر خانه. صحیح ده. چې ته هیډر خانه ویل کېږي. زه راځم دا لږ کټوم لږ بول کوم لږ سایز هم ته دې کې هم زه دغه سلیکټ ورته انتخابوم لږ سایز هم غټوم راځم دغه د سایز او کلر هم ورته بدلوم دغه ته د راځم دغه د کلر دی. صحیح ده. دا زموږ هیډر شو. صحیح ده. که چېرې تاسو ډېر ټیبل لرئ دلته ما دا رنګ هم مات کړم دا اوس زموږ هیډر شو. صحیح ده. که چېرې تاسو همدا شرکت ته راسئ نو موږ څو صفحې لرو فکر کوم 3 صفحې لرو نو کله چې تاسو لاندې صفحو ته راسئ لاندې صفحو کې موږ سره د هیډر نه وي. صحیح ده. یوازې په لومړۍ صفحه کې هیډر راغی. لومړی خو موږ بیا راځو تاسو داسې مه کوئ چې هر صفحه کې دا یو طریقه په دا شو چې کاپي یې کړئ او دلته یې پیسټ کړئ خو دې کې بیا دا راځي نه مشکل لري تاسو یوې ته رنګ ورکوئ نو هرې ته بېل بېل رنګ ورکوئ. صحیح ده.
نو کله چې په دې کې موږ راځو ته موږ ریپیټ هیډر باندې کلیک کوو. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ نو دا عنوان چې موږ ورکړی دی دا هیډر موږ په ټولو صفحو کې تکرار شي. هر څه چې پیج تاسو لرئ په ټولو کې به دا تکرار شي. بیا که چیرې غواړئ چې تاسو دې کې تغییر راولئ، رنګ یې تبدیل کړئ یا یې سایز یې غټ کړئ یا وړوکی کړئ، تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. راځه نن دې سایز لږ وړوکی کړو، سایز یې 12 وي او بل نه هم لري. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو راسئ دې سایز به هم ورته بدل شوی صحیح ده. لومړي حالت ته به دې حالت ته به راغلی. دا د ریپیټ هیډر وشوه. بل دې کې موږ کانونټ ټیکسټ لرو. مخکې ورته موږ په انزرټ کې دلته موږ وویلې کانونټ ټیکسټ ټیبل و، خو دلته موږ په کانونټ ټیکسټ لرو. دلته موږ برعکس د ټیبل لپاره موږ معلومات راکوي صحیح ده. زه به دغه راسم کالم ډیلیټ کړم صحیح ده. دلته زه دا څو نومونه ورکوم ډیلیټ څو نومونه ورکوم او بل دا نوم یې ورکوم صحیح ده. هلته هم دا نوم یې ورکوم صحیح ده. هلته هم راځم دلته دا نوم ورکوم دا نومونه ورکوم لومړی ورته رسوم. دلته ما لومړی ورسو تقریبا سناسور دې باندې زه راځم. دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو موږ به دا ډیټا چې کوم په ټیبل کې ده دا به ټیبل نه لرې کړي او دغسې موږ ته په پیج باندې راولي صحیح ده. لومړی تاسو کلیک وکړئ نو موږ ته به وایي چې دا ټیبل نه دا ډیټا لرې کړو، خو دې موږ تاسو په چیز باندې جدا کړو صحیح ده. لومړی ټب لیکلی ده صحیح ده. ټب دغې علامې ته وایي. زه درته په وسیلې کې وښیم په سکرین باندې وښیم. همداسې دغې علامې ته ټب وایي صحیح ده. نو کله چې تاسو بیا دې باندې وروسته پوهېږم چې ټب وظیفه څه وظیفه یې ده او څه کار کوي. کله چې تاسو ټب ووایئ نو لومړی خط لږ فاصله ورکوي. نو که چیرې غواړئ چې ټب سره یې جدا کړي نو دا موږ صرف ټب باندې جدا کړي. یا غواړئ چې کامې سره یې جدا کړي، کامه هم دغې علامې ته کامه وایي صحیح ده. دغې علامې ته کامه وایي. او که غواړئ چې په نور عدد باندې کلیک کړئ نو تاسو بیا کولی شئ ډېرې علامې استعمال کړئ ورته، خو یوه علامه به خامخا ورته جدا سي، خالي نه شي پرېښودی. یوه علامه به چې زه مثلا د کامې سره دې ورته جدا سي. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ نو دا موږ ته په کامې سره جدا سي. ګورئ دا نمبرې موږ رسولې وي خان د وینډوز دا نمبر وي او د بل پروګرام نمبر وي د سیم ډي نمبر وي صحیح ده. دا موږ ته د کانونټ ټیکسټ پاتې وي صحیح ده. بیا دې کې موږ فارموله لرو. فارموله چې تاسو کولی شئ د ریاضیکي، د جمع، د ایوریج دغه علامې پکې استعمال کړئ. ریاضیکي ډېرې فارمولې تاسو پکې استعمالولی شئ. لومړی موږ لرو موږ تېره کړی ایکول دې ته ایکول یا مساوي یا سم دا د جمع لپاره موږ استعمالوو صحیح ده. په قوس کې تاسو وګورئ دلته لیفټ لیکلی صحیح ده. دا موږ ته جمع کوي دغه چې کومه جملې به جمع کوي دا د لیفټ سایډ نمرې موږ ته جمع کوي، دا نمبر یې موږ ته جمع کوي صحیح ده. تاسو کله دا ورته انتخاب کړئ تاسو ورته انتخاب کړئ چې کولی شئ نور هم ورته انتخاب کړئ وریجې راوباسئ او غټې نمرې وړې نمرې تاسو راوباسئ. ډېر فارمولې لري چې کولی شئ دې انتخاب کړئ. نظر زه مثلا د دې اوس موږ ته اوکې ورکوم. کله چې تاسو ته اوکې ورکړم ماته به دغه نمرې جمع صحیح ده. خو چېرته زه دلته کلیک کوم دلته ورته وایم چې فارموله باندې اوس موږ ته دلته ابوف راغلی صحیح ده. ابوف دلته موږ د فاصلې نمرې جمع کړي. چېرته موږ دوه فارموله بله نمرې هم ولرو راځم دلته د لیفټ ډول لیکم ورته هم د لیفټ نمرې ورکوم. دلته د لیفټ بله خانه هم جمع کوم صحیح ده. اوس که چېرته زه دلته کلیک کړم ماته د ابوف خانه راغلي پاسې نمرې ته جمع کوو ورته ماته د پاسنۍ نمرې به جمع کړي صحیح ده. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ ښه دا ده چې لومړی به دغه د لیفټ خانې نمرې جمع کړي وګورئ دا ورته بیا صحیح کار وکړي. لیفټ خانه صحیح ده. کله چې تاسې جمع کړئ او دلته به هم موږ همدغه لیفټ خانې په جمع فارموله باندې د لیفټ خانه صحیح ده. د لیفټ خانې به راته جمع کړي صحیح ده. کله چې تاسو ته جمع کړي زه راځم دلته اوس ورته وایم
لیکمه چې ماته د پاسنۍ نمرې جمع کړي. دا خو موږ د لیفټ خانې نمرې جمع کړې، خو تاسو چې ماته پاسنۍ نمرې جمع کړه. د جمع به تاسو کوئ کې دلته به تاسو ابوف سلیکټ یعنې پاسنۍ نمرې تاسو جمع کول غواړئ. زه ته محمد علي پاسنۍ نمرې جمع کړي. دا پاسنۍ ټولې نمرې شرط تاسو ورته ولیکئ چې سب ټوټل. تاسو کولی شئ له نورو نمرو څخه په نورو معلوماتو کې هم ګټې واخلئ. دې سب ټوټل نمرې شوې. دا د فارمولې برخه تاسو کولی شئ لیکئ. نورې نمرې هم ورته ورکړئ صحیح ده چې ایوریج یې ورکړئ. دا غټې نمرې وړې نمرې پکې راباسئ. پروډکټ یې سیم سم او ټرو فال لپاره هم استعمالات کولی شئ. صحیح ده. دا زموږ د فارمولې برخه شوه. بله ته موږ ټیبل ډیزاین کوو. صحیح ده چې ټیبل ډیزاین هم د ټیبل لپاره استعمالیږي. چېرته ټیبل سلیکټ وي او ټیبل ډیزاین مې موږ سره خلاصېږي. که چېرته سلیکټ نه وي دا موږ سره نه خلاصېږي. صحیح ده. نو راځو ټیبل ډیزاین کې لومړی د ټیبل سټایل ده. که چېرته غواړئ چې ټیبل ته سټایل ورکړئ، ډیزاین ورکړئ، نو موږ له ټیبل سټایل څخه کلیک کوو. صحیح ده. هلته راځه موږ ته ډېر ډیزاینونه راکړل شوي دي. تاسو کولی شئ ترې ګټه واخلئ. راځه مثال په توګه زه دغه باندې کلیک کوم. دا زه سټارټ کړم. صحیح ده. دا ما زه سټارټ کړه. دا زه سټارټ کړو. دا اوس ما سټارټ شو. صحیح ده. یا تاسو کولی شئ خپل ډیزاین هم وکړئ. دا تاسو کولی شئ ډېر ډیزاین هلته وبئ. هلته موډیفای ټیبل کې تاسو کولی شئ نور ډیزاین پکې اډ کړئ، خط سټایل پکې اډ کړئ. کولی شئ ډېر ډیزاین تغییر پکې راوړئ. دا موږ لومړی ډیزاین څو په دې کې موږ لومړی هیډر رول لرو. صحیح ده. په هیډر رول لرو. صحیح ده چې په فکر کول ته مو یوه برخه پاتې شوه په لیاوټ کې، په سوټ کې خو غیر هغه درته وایم بیا د دغه برخه کې په سوټ کې دغه برخه هیډر او نو هیډر رول په دې باندې بیا کار کوو په اخره کې. دې کې لومړی اوس موږ لرو په ټیبل ډیزاین کې هیډر رول کې هیډر رول لرو. صحیح ده. هیډر رول څه ته وایي؟ که چېرته غواړئ چې دغه ډیزاین صحیح ده دغه ډیزاین د هیډر رو ولري، که چېرته تاسو ټیبل کې هیډر رو لرئ دغه د عنوان څخه ولرئ، نو که غواړئ چې دغه د نور رنګو سره تغییر ولري صحیح ده دا به تاسو سلیکټ هم دا شکل دی. که چېرته غواړئ چې ساده دې وي د هیډر رو څخه بیا کلیک کوو. صحیح ده چې د خانه هم له نورو خانو سره یو شان راغله. که چېرته غواړئ چې د همدا هیډر رو دې لږ غټه خانه کې راشي تاسو باید له هیډر رو څخه استفاده وکړئ. یو به تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو ته راسي. بل موږ لرو فرسټ کالم لرو. چېرته لومړی کالم ته رنګه کړی که نه د نورو رنګو سره تغییر ده. که چېرته غواړئ داخل له نورو رنګو سره یو شان راولئ نو تاسو له فرسټ کالم څخه کلیک کړئ. که تاسو کلیک وکړئ نو ته هم دغه ساده کېږي. صحیح ده. یو ټوټل رول درلود چې دا ټول ډیزاینونه تاسو اپلای کولی شئ، کم او زیات کولی شئ. لاست کالم دې وي، برینډ کالم دې وي، تاسو کولی شئ له خپلو ډیزاینونو څخه استفاده وکړئ. بیرته لومړی بل دی کې موږ شیډینګ لرو. چېرې تاسو کولی شئ د سیلز خانو ته یا ټیبل ته بیک ګراونډ کلر ورکړئ. صحیح ده. د باندې زه کلیک کوم راځم ته شیډینګ باندې کلیک کوم. تاسو کولی شئ ورته ډیزاین نوم او کله چې تاسو د ټیبل هیډر رو باندې مخه راسي د باندې زه کلیک کوم دغه ته د خانه ډیزاین ورکوم. صحیح ده. تاسو کولی شئ له مختلفو ډیزاینونو څخه کار وکړئ. که چېرته نو کلر ورته وي نو تاسو ته لومړی په سپین کلر کې راولئ. مور کلر باندې تاسو کولی شئ ریډ کلر کړئ. دې کې تاسو وګورئ تاسو ته مور کلر کې تاسو ته دوه صحیح خلاصوي، یو نیو یو کرنټ. نیو ځکه نه لرو دا یو په حال کې راښیي چې نیو موږ انتخاب کړی نه کله چې موږ انتخاب کړ ته موږ ته راولي. راځم زه سره یو رنګ اټکول غواړم په دغه رنګ کې. صحیح ده. دغه رنګ کې دغه رنګ ما سره اډ شي. صحیح ده. دغه رنګ ولري. صحیح ده. تاسو اټکول وکړئ. کله چې تاسو وکړئ دا به رنګ سره واخلي او دغه رنګ سره ته اډ شي. صحیح. تاسو کولی شئ دغه رنګ دغه رنګو کې نشته تاسو کولی شئ دغه رنګ څخه په نورو هیټرو کې هم ګټه واخلئ. بل بارډر سټایل که چېرته غواړئ دې ټیبل ته بارډر ورکړئ نو موږ له بارډر سټایل څخه استفاده کوو. دا ډېر ډیزاینونه دي تاسو کولی شئ ترې ګټه واخلئ. راځم دغه ورته اډ کوم دغه ډیزاین تاسو کولی شئ سلیکټ کړئ ورته کوم چې تاسو ورکول غواړئ. دلته راځم مثال دغه دې ولري دا خانې هم ولري. صحیح ده. دا خانې دي بارډر ولري. صحیح ده. که غواړئ دلته منځ ته هم ورکړئ تاسو کولی دلته هم ورته اډ کړئ. هایلاइټ بیا دې سره خوندور راځي. بل دې کې تاسو کولی شئ ډېر سټایلونه ورته انتخاب کړئ. دې چې کې بیا تاسو کولی شئ په اپشن باندې کار وکړئ.
چې تاسو کولای شئ ټیکس سایز ورته انتخاب کړئ. بارډر تاسو ته ورکړی تاسو کولای شئ چې سایز ورته سلیکټ کړئ. بارډر سټایل تاسو کولای شئ هغه ته هم ورکړئ. هر څه چې تاسو کولای شئ ټول بارډر سټایل دی چې کولای شئ رنګ ورته انتخاب کړئ. په کوم رنګ کې دی وي اعظم دغه انتخاب دغه رنګ دی وي تاسو کولای شئ د ډېر رنګو څخه ورته ګټه واخلئ. صحیح ده. ټول ټیبل هم تاسو کولای شئ ورته انتخاب کړئ. بل بارډر لرو چې غواړئ چې ټیبل ته بارډر ورکړئ. صحیح ده. تاسو له استفاده وکړئ بارډر څخه چې غواړئ چې اول بارډر وي نو اول بارډر واخلئ. چې غواړئ چې لږ آوټساید بارډر وي آوټساید واخلئ. هر څه بارډر چې تاسو ورکول غواړئ د ځینې ورته انتخاب کولای شئ. بل بارډر پیټرن لرو که چېرته غواړئ بارډر ته کلر ورکړئ چې د بارډرونو ته کلر ورکړئ تاسو کولای شئ د دې څخه ګټه واخلئ. صحیح ده. تاسو کولای شئ په سیده هایپ کشکول باندې ورکړئ کلر ورکړئ او کولای شئ په یو سلیکټول باندې هم تاسو کلر ورکولی شئ. صحیح ده. د دې ټیبل ډیزاین او د ډیور پر خاصیت انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به ووایو. پکچر باندې کار وکړو پکچر باندې به کار وکړو او په دغه درسونو باندې کار وکړو. که مو ویډیو خوښوي معلومات وي نو ضروري د خپلو دوستانو سره شیر کړئ او د داسې نورو معلوماتو د ویډیو ګانو لپاره د پښتو IT فیسبوک پیج او یوټیوب چینل سره فالو. مننه.